ستا د راتلو لوز مې راشه زه دې د ګوتو په شمار نو ستړي کړمه د سوي لاس پوښتنه کېږي د سوي زړه پوښتنه یې څوک نه کوي نه ګرانه وایي چې چېرته ځي حل راته وایه چې د همزولو نه دې نه کوم تپوسونه خالي کنډر د جانان پروت دی پکې راخېږي د چړچړو اوازونه الله ته دغه سوال کومه په مانځه کې قدیمه او ما ته په نامه کې قدیمه الله ته دغه سوال کومه دلته جنډې او دستر افغان ولاړې دي نه ګرانه وایي چې د صافي بچی پکې وي هغه مې بل به الله نه خرابوي یګېږه کې لږ زور به دې راکړی وې خیر د لږ ټکور به دې راکړی وې یګېږه کې لږ زور به دې راکړی وې خیر د لږ ټکور به دې راکړی وې خیر د لږ ټکور به دې راکړی سره خوند کی د دې ماما سره بېشانه خوند کوي یې وارخطایي را باندې راغله د ماما ګیره کې مې سپین ولګېدمه فرهاده ته ولې خفایي و چې د وحدت په شان ترور چې هلکان په مخ پیچه کې تار په تار پرېږدي دماغ مې کار پرېږدي هلکان په مخ پیچه کې تار په تار پرېږدي د دې اکا د زړه دپاره په غاړه ګرځوما ورپه چرسو غم نه غلطېږي چرسیانو ځان له مو خراب نصیحتونه که چا به لوبه توده ناکه دا ماښامۍ روټۍ دې زهر شي مینا ګرانه وایي ټینګه غېږ راکه ستړی مه شي پرې باره تا به مې جانان لیدلی وي او ساپو ډېر وجلي دي نه دا کونړ غلامه وده باډېل تمازه یقانه مړ به دې راوینم دا کونړ غلامه وده باډېل تمازه رات به کلاړې کلاړې صاحبو هلته کم بختی و د کونړ غلام احمده چې په شلخینو یټو پکې جنګ خلاونه و د کونړ غلام احمده باډېل تمازه
ما درته ویل باډېر ته مزه د کونړ غلام احمده ساقي بېرحمه او په چا نه کوي ترسونه د کونړ غلام احمده غواړي له مزه یما د کونړ د سینه زار کې د کونړ غلام احمده و زما جانانه یا به پکې مخ وینځلې وینو ده کونړ غلام احمده غواړي له مزه خاوند خبره ته وکړي د کونړ غلام احمده غږونه سر او په اسمان ولګېدله د کونړ غلام احمده باندې له مزه ملنګ ځان ورته تکړه کو د کونړ غلام احمده دا مومندانه په میدان ګرم خوا کوي نو دا کونړ غلام احمده غاړي